السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو په خپل موبایل کې څوک بلاک کړي، یو څوک تاسو ته زیات ټلیفونونه نه کوي، نو تاسو غواړئ چې د هغه سړي نمبر بلاک کړئ او د هغه سړي میسجان بلاک کړئ. نو دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه خمه زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړې ده. له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. دوستان کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم دوستان تاسو راسئ په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به دوستانو تاسو خلاص کړئ. نو کله چې موږ دوستان دغه تاسو خلاص کړئ، د هغه کوم دوستانو بلیک لیست چې اوس په بلیک لیست کې یو نفر هم نشته، کالز ده. اوس په کالز کې زه یو څوک چې کوم بلیک لیست کوم چې بیا ماته ټلیفون نه وکړي، د هغه کوم دوستانو تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ. د هغه کوم دوستانو فرام کال لوګ شو، فرام کنټیکټ شو، انپوټ نمبر شو. دوستانو دلته به تاسو فرام کنټیکټ وي یا انپوټ نمبر. که چیرې تاسو انپوټ نمبر وي، تاسو به د هغه سړي نمبر خپله وي، او که چیرې د هغه سړي نمبر له تاسو راوله وارد شوي وي، دلته به دوستان تاسو فرام کنټیکټ وي. نو کله چې موږ دوستان تاسو فرام کنټیکټ وي، دلته دوستان اوس د اختر جاز ده. اوس زه غواړم چې دغه نمبر چې کوم بلیک لیست کړم، دلته دوستان ما په دې باندې کلیک وکړئ او دوستان په ټیک مارک نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. د دغه سړي نمبر بلیک لیست ته درول بیاروي. اوس دغه نو دا سړی اوس بلیک لیسټ شو، اوس تاسو ته ټلیفون نشي کولی. نو که چیرې تاسو دغه وغواړئ چې په میسجانو کې هم څه کړئ، بلیک لیسټ کړئ، تاسو ته میسجان هم نشي کولی، دلته به دوستان تاسو په اس ام اس بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو کنټینیو کړئ، دغه به دوستان تاسو اوکې کړئ. دغه سړی به اوس تاسو ته میسجان هم نشي کولی. د هغه کوم دوستان اوس که تاسو هر څوک وغواړئ چې هغه بلیک لیسټ کړئ، صرف به دوستان تاسو په پلس بټن باندې کلیک کوئ. دلته به دوستان تاسو په انپوټ نمبر کې یا فرام کنټیکټ کې دغه سړي نمبر ور وښیاست او هغه سړی به دوستانو بلیک لیسټ شي، بیا به هغه سړی تاسو ته ټلیفون نشي کولی. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. موبایل ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کوم ویډیو خوښوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او که چیرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.